لایټ هاوس دپاره چې دی نو اوس پټان تیار شوی دی چې څوک نورې خبرې خورئ نو دا بالکل غلطې دي. صرف هغه نوم شاه زمان دی او هغه د نوشهره سره تعلق د 19 سال عمر دی ملګرو. هغه ته انویټیشن شوی د آیسلینډ نه، او چې څوک هم غلطې خبرې خورئ نو دا بالکل غلطې دي ملګرو. دا لایټ هاوس دی خو دلته پیریان هم دي د دې د وجې نه چې دی نو تقریبا د پیریانو د وجې نه خلک د دنیا نه ځي. بل طرف ته چې دا اوبه چې دي نو دا بره راخیږي دغه لایټ هاوس ته، او بالکل چې دی نو ته به هېڅ ویاځې په دې کې ژوند تېروئ. دغه نه پس چې دی نو اوس ډېرې زیاتې په سوشل میډیا دا خبرې گردش کوي چې کنه چې ما ته اپلای وکړو هغه انویټیشن هغه دا بالکل غلطه خبره ده. صرف شاه زمان ته انویټیشن راغلی دی د آیسلینډ طرفي او شاه زمان به څو ورځې کې ځي. دغه نه پس چې څه نوي معلومات راتلل موږ به ته هم درکو. دا هغه لایټ هاوس دی په دې کې دا غټ لیټ تاسو بلدلی وي ملګرو چې دا لیټ به تاسو مړ کېدو ته نه پرېږدئ. تاسو ته به د ورځې 1 کروڑ روپۍ میلاویږي. هم پاکستانو ته ډېرې زیاتې اپلای کړلې خو بالکل 99% نو 100% په دې کې مرګ دی. په دې کې صرف 3 بنګالي بچ شوي دي، نور مکمل طور باندې د دنیا نه پکې تللي. ملګرو دا هغه لایټ هاوس دی کوم لپاره چې پاکستانو اپلای کړلي.